سلام ګرانو مینوالو، چای او قهوه کوم یوې باید وڅښو او کوم یوې ګټې او تاوانونه لري. یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. چای او قهوه دواړه د نړۍ تر ټولو ډیر څښل کیدونکي او خوندور څښاک دی. په نننۍ لیکنه کې غواړو تاسو ته په دې اړه معلومات درکړو چې د چای څښل ډیره ګټه لري او که د قهوې. د قهوې او چای ترمنځ یو اړین توپیر په دغو دوو څښاکونو کې د کافین کچه ده. په قهوې کې د شته کافین کچه په چای کې د کافین د کچې په پرتله 2 چنده لوړه ده. څېړونکي په دې باور دي چې د ورځې په اوږدو کې د کافین 400 ملي ګرامه څښل د قهوې د څښلو عادي کچه ده. که څه هم د کافین د لږې کچې څخه ګټه اخیستنه روغتیا ته ګټه لري، خو د کافین له حد څخه ډیره ګټه اخیستنه کولی شي روغتیا ته ځینې زیانونه د بیلګې په ډول د زړه د ټکان ناروغي رامنځته کړي. چای او قهوه دواړه د انټي اکسیډنټ غوره سرچینې دي او کولی شي له تاسو څخه د بېلابېلو ناروغیو پر وړاندې ساتنه وکړي. همدارنګه دواړه د ځینو ناروغیو د کنټرولولو او درملنې ته هم ډیر ګټور دي. په ټولیز ډول باید ووایو چې دغو دواړو څښاکونو د ګټو ترلاسه کولو لپاره باید دا دواړه څښاک وڅښو. هر څوک روغتیا پوهان په دې باور دي چې له قهوې څخه ډیره ګټه اخیستنه د روغتیا لپاره ځینې ستونزې رامنځته کوي. که څه هم د قهوې څښل له ځان سره ځینې جانبي عوارض لکه د زړه ستونزو، د زړه د ټکان ډیریدل او د وینې د فشار لوړیدل، خو څېړنو ښودلي چې له قهوې څخه په منځنۍ کچې ګټه اخیستنه خطر نه لري. کولی شو ووایو که غواړئ چې له دغو دوو څښاکونو څخه ډیره ګټه واخلئ، د یو آرامونکي څښاک په لټه کې یاستئ او غواړئ چې له دغو دواړو څښاکونو څخه یو وټاکئ، نو چای